د غزني د اطلاعات کلتور ریاست له لوري د تعلیمي مرکزونو په همکارۍ د کتابونې په مناسبت او د مطالعې دود پیاوړتیا په موخه 2 ورځنی نندارتون جوړ شو. د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین وایي د دې نندارتون موخه د مطالعې دود پیاوړي کول، د نوو چاپ شوو کتابونو معرفي او د کتاب لپاره بازار موندنه ده. هدف له دغه نمایشګاه یا نندارتون څخه دا و ترڅو د مطالعې فرهنګ ته لا وده ورکړو، د کتاب پلورونکو ته د بازار موندنه وکړو، همدارنګه علمي او ادبي برخه حمایه کړو. د دې ترڅنګ ځینې نوي کتابونه چې ځینو لیکوالانو لیکلي دي هغه وټولنې ته او وطندارانو ته معرفي کړو. له بلې خوا فرهنګیان او د نندارتون ګډونوال وایي دا ډول نندارتونونه د مطالعې د دود په پراخېدو او د ټولنې د پرمختګ لپاره اغیزمن دي. برگزاری همچون محافل برای معلمین و متعلمین شاگردان مکاتب و مدارس بی‌نهایت مثبت است و من از ریاست اطلاعات فرهنگ تقاضامند هستم که با همکاری پوانتون‌های خصوصی و دولتی و کتابخانه‌ها به برگزاری همچون کتاب نمایشگاه ادامه بدهند. دا خو د افغانستان د اسلامي امارت له راتګ څخه موږ له امارت څخه ډېر په خوښۍ سره دا ویلی سو چې دلته 10,000 کتابونه لیکوالانو کتابونه دا چې موږ هغه نه ولیدلې نن مو ولیدل. ډېر په دې باندې خوشحاله یو. د افغانستان له اسلامي امارت خصوصا د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست څخه بیا هم دا غواړو چې موږ ته داسې نندارتونونه دایر کړي چې ترڅو موږ خپل علمي کچه پکې وښیو او ترڅو د کتابونو مطالعه وکړو او کتابونه واخلو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې ډېری ځوانان خپل زیات وخت په مجازي نړۍ او انټرنیټي شبکو کې تیروي. فرهنګیان او پوهان باور لري چې مجازي شبکې د کتاب په کچه اغیز نه لري.